کونډې زموږ په علاقه کې ډېرې شته یتیم بیا زموږ د کونډو سره الله اکبر پښتانه ډېر بد خلک دي او ته به ما ته وایې چې مولوي صاحب ته پر پښتنو ډېر لګېږي پښتانه ډېر بد خلک پښتانه په دې ډېر بد خلک دي عزیزانو کله کله خدا نه خواسته په کور کې د چا ورور مړ شي د چا ورور شهید شي کله په اکسیډنټ کې ولاړ شي کله په دماکه کې ولاړ شي کله په جهاد کې اوس یې کور والا پاته سوله کور والا چې پاته سو پښتانه دي پښتانه خو نو بیا وایي یا خو نو زموږ کونډه ده نو دا خو زموږ خپله ښځه ده چې دا کله د هلک شهید سو دا ښځه کونډه سوله 4 میاشتې لږ شپې دا پابنده ده یا که چیرې اولادو بچی په نسو بچی پیدا سو تر هغه ساعته دا پابنده د هغه سم آباد دا فارغه ده بیا نه خسر دی نه خواشه ده نه لیور دی یو شی نه دا فارغه ده لکه چې د دې واده نو سوی دی اختیار درلود چې هر څوک یې کړی وای اوس هم دا ښځه اختیارمنه ده بس نو خامخا یا د هغه د دې د زوی پر ځای دی دغه کونډه ورته کښېنوي یا هغه د پلار پر ځای دی ورته کښېنوي د دې نو غټ کفر شته نو خو معصومه ده مظلومه ده بېوسه ده بېبسه ده بېچاره ده ته دا ورسره کوې که نه نو خو بیا ته راولاړ سې ته بیا د زوی یا د ورور سره وکړه دونه بس چې هغه ستا سره څه چم کوي بس پر ښځه باندې غښتلې ده زموږ کونډه ده په اولو شپو کې څوک شالونه ورله راځغلوي څوک کپړې ورله راځغلوي څوک پړونان ورله راځغلوي بل ورځ راولاړ شي هغه هلک هغه سړی د دې د پلار پر ځای دی ورته کښېنوي ما ته داسې کور اوس هم رامعلوم دی ما ته خلک رامعلوم دي چې ورور یې شهید سلو بیا دی راولاړ سو دا کونډه پاته سوله دا یې دغه ورور ته کښېنوله ورور ول زه نه کوم پلار ول یا خامخا بیا کوې هغه ول زه نه کوم بابا ول یا خامخا بیا کوې په زور یې مولوي صاحب راوستی بس نکاح مې ور وتړله یعنې که درته ووایم 10 کالې کېږي چې دا ښځې ورود کړې ده په دا 10 کاله دا سړی د دې کمرې له نه دی راغلی نه په 10 کاله ورته ویلي چې ته زما کور والا یې بس دا گیر کړله نه بل خاوند کولی سي نه دی کوي دونه ظلم سړی کوي پښتانه چې تباه دي ذلیل دي خوار دي در په دره دي په هغو کې دغه رواجونه شته او دا هر رواج تر کفر کم نه دی دا هر رواج دا تر کفر کم نه دی الله دې موږ ټوله وساتي خدای پاک دې وساتي که دا رقم خبره راله عزیزانو تن ورکوئ تن لاره ورکوه چې شریعت په قرآن څه ویلي په هغه کې خیر دی په هغه کې خیر دی په هغه کې خیر دی ما او تا چې کوم رواج دی کوم رسم په دې کې شر دی په دې کې شر دی په دې کې نقصان دی صحیح سلو ولې ظلم کوي ولې ناجایزه کوي په دې حواله د قندار خلک لا څه ښه دي هغه دا خپله کونډه خپل ورور ته تقریبا نه کښېني یا دا ازاده ده بالکل ازاده ده دا ارزه تلی سي که په دغه کور کې څوک خوښه یم د دې خوښه ده که نه یې که بل ځای موږ اجازه ورکوو دا رقم بیا ډېر کم خلک شته ډېر کم بس دا نور پښتانه خو نو انشاءالله زما خو دا یقین دی چې په ژوړو مې خلک خطا ایستلي په تسبو مې خلک خطا ایستلي اذان لا نه دی سوی د لمانځه له رالی بیا پر نپلو ولاړ دی وروره بیا قرآن شریف وایي او حال دا دی چې په کور کې د یوې زنانې سره دومره ظلم کړی د خپلې لور سره د خپلې ورېرې سره د خپلې لمسۍ سره د خپلې نژور سره دومره ظلم کړی چې 10 کاله 15 کاله دغه ښځه په نکاح ورکړي هغه په دا 10 کاله ورته کتلي هم نه دي او که دغه زنانه سبا په دروازه کې ولاړه وه یا خدا نه خواسته د چا سره خبرې کولې پر ټلیفون یا میسیج یا پر رخشه کې سپراوله بیا دی ولې دی ډېر غښتلی دی پښتون دی وای زما ورېنداره دا په دروازه کې ولاړه د پرېدي نه محرمه سره خبرې کولې نو دا ځای ته خو تا وتړله و دا کډې ته خو تا واچوله په دا مصیبت کې خو تا مبتلا کړله دا پر یوه خبره د دې وړ ده چې ته په ګولۍ در زړه ور وباسې نو ته به د دې د څو ګولۍ واړې چې ستا در زړه یې څوک در وباسي دا 10 کاله بعد راله په دروازه کې ودرېده ته پر رالې او بیا یې نه پرېږدې او تا چې دغه ظلم د دې ښځې سره کړی دی 10 کاله دی دا 20 کاله دا ښځه تباه او برباد کړه د الله جبه نظام دی پر یوه سپي باندې هم الله رب العزت یو مسلمان ولی الله سړی الله جهنم لره بیایي چیرې لا زنانه چیرې لا کونډه چیرې لا معصومه چیرې لا یو بېوسه بېچاره صحیح سلو پښتنو ډېر مې خانه خرابه ده لا به خرابه سي لا به خرابه سي بس نو بیا خلکو ډېر مېلمانه وازه قوم دی ډېر غیرتمند قوم دی ډېر شجاع قوم دی ډېر دلاوره قوم دی امریکې ته شکست ورکوي امریکې ته هم شکست ورکوي و خپلې ورېندارې ته هم شکست ورکوي
امریکې ته هم شکست ورکوي و خپلې کونډې خور ته هم شکست ورکوي. دې چې ته ولې نه ګورې؟ امریکنیانو ته هم شکست ورکوي و خپلې لور و لمسۍ و کونډې ته هم شکست ورکوي. په دا ځای سر خلاصوې که نه خلاصوې؟ بس پر دا خبره مو ډېر ښه پهلوانان دي. استغفر الله استغفر الله واحسبه قال وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. پیغمبر اسلام فرمایي د حضرت ابو هريره وایي زما یقین دا دی چې پیغمبر اسلام دا خبره مو وکړه زما ګمان دا دی لکه یو مجاهد د الله په لاره کې جهاد کوي څو عوضونه دي. یو سړی ټول عمر د شپې پر لمانځه ولاړ څو عوضونه دي او یو سړی ټول عمر روزې نیسي څو عوضونه دي. بخاري او د مسلم حدیث. څو اجرونه دي. یو سړی ټول عمر جهاد کوي داغه مجاهد بیا ټول شپه پر لمانځه ولاړ داغه مجاهد بیا ټول ورځ روزه یي. د دې به څونه لوی مقام څونه لوی یو اجر الله رب العزت ورکوي. د الله رسول فرمایي چې کم سړی د یو کونډې خیال ساتي او بیا د مسکین خیال ساتي مسکین خاص کر چې بیا هغه یتیم یې بل د هغو دونه لوی اجر دی لکه دا ما چې اوس د مجاهد درته ووایي د روزاتي درته ووایي او د تهجد ګزاره درته ووایي. صحیح سو موږ په دې وجه تباه یو. خدا نخواسته العیاذ بالله که د چا په کور کې دا معامله وي دا معاملې پرېږدئ دا معاملې پرېږدئ دا ظلم مه کوئ ناجایزه مه کوئ د دا کونډې پوښتنه وکړو تا زویه خوره ته څه کول غواړې که په دا کور کې ستا د یوه سړي سره وړ وځې واره درته خوري بېشکه څه یې د ونسه او که ته وایې چې یا زه در سره مطلب واده نه کوم بیا بلکل په دواړو سترګو زما لور یې په کور کې کښېنه دا ستا زما د زوی هم دغونه حصه په دا کور کې ستا په دواړو سترګو. د الله رسول فرمایي ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام هیڅ یو نبي زما د مخه جنت لره نشي ورتللی چې ورسې د جنت دروازه ور وټکوي څوک یې هغه ورته وایي پلانی نبي یم هغه وایي اجازه نشته دروازه ور وټکوي څوک یې وایي محمد رسول الله یم وایي د الله آخري نبي وایي و بیا دروازه ورته خلاصه کړي اجازه نشته. لیکن د الله رسول فرمایي زه ولاړم د جنت دروازې ته ودرېدم چې ودرېدم یوه ښځه زما د مخه تللې وله دا مخ یې چاودلی و لاسونه یې چاودلي و ما پوښتنه ځینې وکړه ما ول څوک یې دې راته ویلې چې زه ستا د امت کونډه یم زه کونډه سوم زما کوچني بچیان پاته سو ما خپل نفس کنټرول کوي ما بل واده ونه کوي زه بل ځای نه ولاړم بس ما د خپلو بچیانو خیال وساتئ یا رسول الله زه دغه کونډه یم. د الله رسول فرمایي یوه دغه کونډه زما د مخه جنت لره ولاړه نه ابراهیم علیه السلام ته اجازه شته نه یعقوب علیه السلام نه یوسف علیه السلام نه اسماعیل علیه السلام نه موسی علیه السلام نه عیسی علیه السلام هیڅ یو نبي ته اجازه نشته وایي دې